بسم الله الرحمن الرحیم. یو سیاسي ظرفیت او یا هم یو سیاسي حلقه لا هم شته چې کیدلی شي د ځینو په باور باندې د هیواد پر روان وضعیت باندې خپله اغیزه ولري، ولې د دوی په باب باندې دوه درې متفاوت تعریفونه موجود دي. زه به د دغه اشخاصو یا سیاسي رهبرانو نومونه یاد کړم، هغه چې پخوا ډیر زیات موثر روان ځینې تصمیم نیونکي او پریکړه کوونکي وله، ولې اوس مهال هم د دوی سیاسي وزن ته په کتو مثبت یا منفي ولې دوی خپل رول درلودلی شي. لکه د پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي نه رالیولې بیا تر ډاکټر صاحب عبدالله او ښاغلي حکمتیاره پورې چې په کابل کې پاتې دي، او دغه رنګه ځینې نور لکه ډاکټر صاحب غني چې وتلی دی، او یا هم ځینې نور لکه استاد سیاف چې له هیواده بهر دی، او ان تر خلیلزاده پورې هم دا بحث تللی شي چې هغه افغاني الاصل امریکایي سیاستوال دی، ول د افغانستان په قضایو کې دلچسپي فوق العاده زیاته وه. دا چې رول یې څومره مثبت څومره منفي وه، په هغې باب باندې هر څوک خپل لیدلوری لري، ولې خبره دا ده چې تاثیر لري. اوس صرف نظر له نورو جزئي سیاسي مباحثو نه، دغه سیاسي شخصیتونه او ځینې بانفوذه سیاسي حرکتونه څومره اغیز او رول درلودلی شي، له دوو دریو زاویو ده کتل کیږي. ځینې یې داسې بولي چې دا یو سیاسي ظرفیت و چې طالبانو کولی شوله له دوی څخه په ګټې اخیستنې ان د خپل مشروعیت او د نړیوال سټیج د پیاوړتیا لپاره کار واخلي، چې دا کار یې ونه کړ. ځینې نور یې بیا د طالبانو د اصلاح دپاره د فشار تر ټولو موثر ادرسونه بولي. مثلا د کرزي صاحب بحث یادیږي، یا د ځینو نورو، یا په دې ټولو کې بیا د کرزي صاحب او د حکمتیار صاحب نیوکې او ژبه یو څه تنده وه پر طالبانو، له کابل څخه کسان ویل کېږي دوی تر فشار لاندې وله. ډاکټر صاحب غني بیا د همکارۍ پیشنهاد هم کړی و چې کولی شي هیواد له دې وضعیته وباسي که لبیک ورته وویل سي. ډاکټر صاحب عبدالله محتاطانه مخته تللی دی، او استاد سیاف هم د پخوا شان توندې نیوکې کړي دي. خلیلزاد بیا تر ډېره بریده پورې په یو خوشبینانه اندازه طالبانو خواته په تمایل سره په قضایو کې لګیا دی. آیا دا ظرفیت ضایع شو طالبان د لاسه؟ آیا دوی لا هم رول درلودلی شي؟ آیا د دوی پاتې کېدل په کابل کې یا وتل یې له هیواده اغېز درلودلی شي؟ که د یو واقعي د حل لارې په توګه د وطن راتلونکي دپاره موږ اندېښنه لرو او پر دې فرضیه باندې بحث کوو چې څه باید پېښ شي او څه پېښېږي، که هغه د پاکستان سره جنجال وي، که هغه نړۍ تعامل له افغانستان سره وي، آیا دغه شخصیتونه خپل رول درلودلی شي او که نه؟ سلام، وخت مو په خیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس ستانکزی درته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه مو خپرونې ته دعوت کړي. اوس ما سره له کاناډا څخه لیکوال او شنونکی ښاغلی عصمت قانع په لیکه کې دی، او ښه راغلاست ورته وایم. قانع صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. قاري امید صافی د افغانستان د پرمختګ ټولنې مشر هم راسره ترکیې څخه باید انلاین واوسي، خو د تخنیکي ستونزې کبله کیدی شي وروسته راسره وصل شي. قانع صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. او زه پیل له همدې څخه کومه، دا شخصیتونه چې ما یې نومونه یاد کړله کیدلی شي چې د هیواد دپاره لا هم خپل هغه رول ولري چې هغه یې پخوا درلودی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره ډیره غوره دغه پوټانشل و په داخل د افغانستان کې چې دوی وکولای شي د ملي اجماع لپاره د خپل مشروعیت هغه څه نیمګړتیاوې چې وي هغه په دغه عناصرو یا د دغو کړکیو له لارې له ملت سره پوره کړي، یعنې په همدغو کړکیو د ملت خواته لاس ور اوږد کړي او ملت ورسره دغه سي، او تقریبا د دې یو سیاسي وزن یا سیاسي حیثیت یا سیاسي نفوذ یا د نظام په اصطلاح روایت و دغه شیان په همدغو لارو څخه له همدغو ادرسونو څخه تقویه کړي، او دا یو ډېر ښه حالت و. موږ هم دې ته کتل، موږ هم دا یو فرصت ګڼلو د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي چې په داخل د افغانستان کې هغه ملي مشران یا هغه سپین ږیري یا هغه سپین روبي چې په دا تېرو 20 کلونو کې دوی ټولو د جګړې په ضد باندې موقف درلودی، یا د امریکا د متحده ایالاتو هغه د ناتو د پوځونو د هغو اقداماتو پر ضد موقف درلودی چې هغو اقداماتو په نتیجه کې افغانان متضرر کېدل. نو دغه عناصر موږ لپاره هم خوشاینده و، ډېر خوشاینده و چې طالبان به وکولی شي د دوی له لارې څخه په نړیوال سټیج باندې افغانستان بیرته یو باحیثیت او باوقاره هیواد په توګه باندې راپورته کړي،
او نړۍ به وکولی شي له افغانستان سره د تعاملاتو هغه منځنۍ لارې وګوري او دا یو امید و زموږ لپاره چې د شپې به ویده سو سهار به په همدغه امید دغه کوو چې زه په کابل کې داسې افغانان شته چې طالبان به د هغوی په واسطه باندې وکولی شي نړۍ سره روابط پیدا کړي او په داخل د افغانستان کې به د ملي اجماع یا دغسې پوټنشل متحرک شي چې هغه به وکولی شي افغانستان د رسمیت سټیج ته پورته کړي او په داخل د افغانستان کې هغه بې باوري چې موجوده وه هغه بې باوري به له منځه یوسي او دغه منځوي حاکمیت به بالاخره په یو ملي او رسمي او نړیوالو ته د ټول منلي حیثیت په وجه باندې دا به راپورته شي یا به دغه ورته پیدا شي چانس به ورته پیدا شي دا امکانات به ورته پیدا شي خو بدبختانه هر ځل د کندهار کې یوه ډله ناسته ده زه نه پوهېږم چې دا ډله د طالبانو ډله ده د نړۍ دغه د یوه استخباراتي ډله ده هر څوک چې دي هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د ثبات لپاره یا د دغه رژیم یا د دوی د حاکمیت د مشروعیت لپاره هر امکان یا هر فرصت چې پیدا کوو دا فرصت په سخت سر ټکوي یعنی هر هغه فرصت چې پیدا کیږي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا کابل په رسمیت وپېژندل شي یا له نړۍ سره روابط عادي حالت ته راوګرځېږي یا په داخل د افغانستان کې د ملي اجماع لپاره د فرصتونو هغه یو چانس را پیدا شي دغه چانس دوی له منځه وړي یعنی مثلا چې هر وخت دغه کیږي یا د ښځو پر ضد پیغام ورکړي هر وارې که چې دغه نړۍ دې ته حاضرېږي چې یو تفاهم رامنځته شي بیا د ښځو پر ضد فرمان ورکړي بیا یې ورکړي یعنې دغسې سبوتاژګرانه حرکات لکه سړی چې قصدا یوه خارجي جبهه یا یو دښمن جهت یا یو دښمن مورچل په کندهار کې ناست وي او هغه غواړي د افغانستان حیثیت په صفر کې ضرب کړي افغانستان بې حیثیته کړي افغانستان بې فرصته کړي افغانستان ذلیل کړي افغانستان منزوي کړي افغانستان له نړۍ څخه پرېکنې حالت کې وساتي دغسې یو دغه بوی خو محسوسوو اوس قانع صاحب دغه دا خو یو خواته پرېږدی چې خپله طالبانو څومره دې ته په مثبت نظر کتلي کوم معلومات چې موږ لرو شاید یو څه دقیق یو څه هم داسې ډېر تاییدوی نه شو دا دي چې وخت ناوخت دوی کرزی صاحب لکه یو خاص حلقې تاسو اشاره وکړه دوی کرزی صاحب او دا خلک لا برعکس یو ښه لید هم په نظر د هغوی په هکله نه لري د که حکمتیار صاحب دی که ډاکټر عبدالله دی که کرزی صاحب دی یعنې غټ امتیاز ورته همدا بولي چې دوی په کابل کې ناست او ژوندي پرېښودل سوي دي خو خبره دا ده چې ځینې سیاسون هم چې هغه د طالبانو جز نه دي خو که اوس دغه بحث کې تاسو سره راواخلو نو هغوی په دې باور دی چې نه کرزی صاحب خو د وطن د هغوی په باور د وطن د بربادۍ لامل و ډاکټر صاحب عبدالله خو د وطن د بربادۍ لامل و حکمتیار صاحب خو داسې وه ډاکټر صاحب غني داسې وه طالبان ته نه ښایي چې له دوی سره هغه شي ولس ته د مراجعه وکړي د دوی پر ځای باندې د دوی دغه تاثیر خپله دغه سیاسون هم نفي کوي وایي نه لري تاثیر ګوره دا سیاسیون خو دومره وزن نه لري هغه سیاسیون چې ته اوس ته فکر کوې چې دوی داسې دغه کېږي هغه خو فقط زه فکر کوم چې هغه د یو پراکسیوني دغه دي لوډ سپیکران دي هغه ملي دغه نه لري وزن نه لري هغه ملي توان نه لري اوس د پرون یو کلیپ په دغه کې یو تصویر په سوشل میډیا کې وایرل شوی و د ډاکټر صاحب عبدالله ما چې چېرته هم سنجیده افغان لیدلی دی هغې په دې تصویر څخه داسې برداشت کولی شو چې په افغانستان ډېر فشار دی موږ ډاکټر عبدالله تصویر نه وینو افغانستان وینو په تصویر کې د افغانستان درد وینو د افغانستان بېوسي وینو د افغانستان بېکسي وینو د افغانستان مظلومیت وینو د افغانستان بېچارهګي وینو افغانستان یعنې دا تصویر یوازې د یو سړي تصویر نه دی دا د افغانستان تصویر دی موږ په بد حالت کې یو موږ په بد د تاریخ یوه ډېره بده شیبه تېروو هغه خلک ټول په دغه خلکو پوهېږي او دا فلټر سوي عناصر دي زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې کرزی د اقل لږ تر لږه پورې د خپلې مېلمانخانې خرچه په کابل کې ولري په دا دومره حاکمیت کې یعنې په مالي لحاظ پاک لمنی سړی و په ذهني لحاظ یې افغانستان ته یو دغه درلودی تعهد یې درلودی یو ډېر قوي تعهد یې درلودی د افغانستان وحدت ته د افغانستان سالمیت ته د افغانستان حفاظت ته هغه تعهد چې کرزي درلودی زه فکر نه کوم چې ځینې سیاسیون یې ستاسې په دې سیمه کې ولري
یعنې که موږ تاسې دا سیمه هم مطالعه کړو په همدغه شکل باندې ډاکټر صاحب عبدالله په همدغه شکل باندې انجینر سیف حکمتیار یا په داخل کې نور پاته سیاسیون چې دي یعنې پاک لمنې خلک دي مهذب خلک دي با حیثیته خلک دي غږ یې رسیږي د افغانستان ګوټ ګوټ پیژني د افغانستان هره نقطه ورته معلومه ده د افغانستان د خلکو روان ورته معلوم دی د افغانستان د خلکو روح هغه احساسات ورته معلوم دي عواطف یې ورته معلوم دي او شپه ورځ له دغو د افغانستان د خلکو په ذهنیت په کچه باندې ځان عیاروي او هغوی ته یعنې د هغوی برخلاف د ملي ارادې خلاف څه کوم تحرکات چې هغو ته اجازه نه ورکوي په خپل سیاسي ژوند کې نو زه فکر کوم چې دا خلک موجود دي سنګین موجود دي درانه موجود دي د افغانستان د ثبات د افغانستان د عزت د افغانستان د حیثیت د ترازو په پله کې اوس هم همدغه کاڼي پراته دي چې د افغانستان د وجود دغه بیلانس یې دغه کړی ده دې ته وزن ورکړی ده دې ته درنوالی ورکړی ده قانع صاحب اوس پوښتنه د دوی د مثبت یا منفي رول هم دی آیا پر خپله طالبانو د اصلاح اغېزه لودلی شي که نه مثلا د ښوونځیو مسله ده همیشه د دغو ادرسونو څخه دغه نومونو چې تاسې یاد کړله یا موږ یاد کړله له دوی څخه همیشه غږ اوچتېږي پر دې باندې چې نجونې ښوونځي خلاص شي ولې داسې انګېرل کېږي چې دا کسان لکه هغه پخوا به په جمهوریت کې یو اصطلاح ډېره کارېدله د یو بل پر وړاندې مهرهای سوخته نو هغسې یو عنوان ځینې منتقدین یې ورکوي او وایي چې نه رلی رول او طالبان هم ورته کوم اعتنا نه لري او دوی د طالبانو پر اصلاح هم اغېزه شي درلودلی ځکه د دوی غږ لکه تاسو ویل رسیږي حتی طالبانو چارواکو سره دوی ګوري اوس کرزی صاحب ګوري بیا په خفا کې یا ځینې عکسونه راوځي خو ګوري دا هغه رپورټونه دي چې تایید شوي چې دوی ګوري نو د دوی رول د طالبانو پر اصلاح ثابتېدی شي فکر کوم چې طالبان دغسې یو شی دی چې د هېچ چا رول هم نه مني طالبان د هغې خښتې په مثال دی چې چا په خټه کېښېده او قدمونه ورباندې ږدي هغه ځای ته غواړي ورسېږي طالبان د هر چا رول منفي کوي یا د هر چا رول شړي یا د هر چا رول رجیکټ کوي دا که اصلاحي رول وي دا که بل رقم رول وي دا که نړیوالې ټولنې دغه وي داسې معلومیږي چې دوی د یو خاص لیمټ لپاره د ځینو خاصو اهدافو لپاره د بهر لخوا حاکم شوي دي ځکه که چېرته دوی هم ملي خصوصیات درلودی یا ملي درک درلودی یا ملي حیثیتونه پیاوړي وای دغه امکانات یا د اصلاح لپاره یا د ریفورمونو لپاره دغه فرصتونه دوی په دغه رقم نه ضایع کول هر فرصت چې دوی ضایع کوي دوی د خپل حاکمیت د مشروعیت فرصت ضایع کوي دوی د خپل نظام د توجیه هغه لارې ردوي یا رجیکټ کوي نو زه فکر کوم چې فعلا لپاره خو موږ همدغه یو بندو دغه ته ولاړ یو د دیوال ته ولاړ یو دغه بندو دروازو ته ولاړ یو خدای دې وکړي چې د تعامل یو لاره خلاصه شي او که د تعامل لاره خلاصه نه شي بیا به په افغانستان کې خو نړۍ پیښې تکرارېږي او د دغه پیښو د تکرار مخه نیول بیا به مشکل وي یا په اصطلاح د دغسې پیښو د امکان هم نشي ردېدلی زه فکر کوم چې دا امکانات هم موجود دي مخکې د دوی پر رول باندې چې تاسو خبرې وکړلې د اجماع مسله مو هم یاده کړله چې که یو سیاسي اجماع ته دوی طریقه رسېدلی شو فکر کوئ چې که طالبان راځي که موږ کله هم د اجماع بحث کوو د ملي تفاهم او سیاسي تفاهم بحث کوو نو په دغه شخصیتونو باندې کولی شو دا درد درمان کړو یعنې کولی شي طالبان چې راشي له دوی سره تعامل وکړي او هغه ته نوم ورکړي چې هو موږ لاړو د یو سیاسي اجماع خواته زه فکر کوم چې کاشکې داسې وسي او موږ منتظر هم یو دا چې دا خلک یوه توره شپه د بلې تورې شپې په امید باندې دغه کوي چې یاره سبا به سي همدغه علت دی او که چېرته دا د امید آخري حدود هم ختم شي زه فکر کوم چې افغانستان تاوان ویني او ډېر سخت تاوان ویني او د دغه تاوان دغه شته فرصت شته په نړیوال سټیج باندې مثلا د پاکستان سره زموږ د جنجال او دغه د پاکستان یرغلونه او بریدونه چې راغلله دلته طالبان یو تمایل پیدا کړ دی ته چې نور افغانان وغواړي چې باید د فشار په واردولو کې دوی سره همکاري وکړي قسم د همکاري متقابل همکاري ډیره نه وله ولې خلکو دا حق ادا کړ تر ډیره بریده پورې بهر هغه کې
پاکستان په ډیر قوي انداز سره وتوانېده ځکه د هغوی سټیج دغسې و چې لابي وکړي او خپله ملامتیا صرف نظر کړي او ډیره ملامتیا افغانستان ته راوګرځي، تر دې حده لابي وکړي، تر دې حده زموږ غږ خاموش و چې د سلګونو انسانانو په شهادت هم هېڅ حتی هغه هیوادونو چې طالبان سره ښه تعامل هم لري غږ پورته نه کړ. د دغسې کرکټرونو د کارولو رول هغلته هم ډېر مطرح شو چې خلکو ویل چې ډاکټر صاحب غني یا کرزی صاحب یا ډاکټر صاحب عبدالله دا هغه دي چې په دې کیسه کې باید ترېنه استفاده وشي. خو ځینو سیاسونو تمایل پاکستان ته دې لامل شو چې خلک به په دغه برخه هم مشکوک شي. په دغسې لویو مسایلو کې نړیوال سټیج دپاره څومره مؤثر کیدی شي دا سیاسون؟ ګوره خو موږ د همدغه لپاره دغه کولو اوس ګوره تاسو ډېر ښه مثال ورکړی، ډېر ښه اشاره مو وکوله چې په دغه پاکستان کیدای شوی چې که موږ ډیپلوماتیک حضور درلودی په نړیواله ټولنه کې، که موږ د لابینګ لپاره امکانات درلودی، که موږ د یو ملي حیثیت هم پر نړیوال سټیج باندې دغه شوی وای، منسجم شوی وای یا په اصطلاح باندې راپورته شوی وای، دغه ملي حیثیت موږ ډېر ښه کارتونه درلودل د پاکستان پر خلاف باندې، او موږ پاکستان په ډېر بربنډ شکل باندې تجاوز کړی و، په پاکستان برید کړی و او دغه برید په نتیجه کې ډېر بده انساني فاجعې رامنځته سولې او دغه بده انساني فاجعې په نړیوال سټیج باندې ډېرې ښې دغه کېدلی شوی، نندارې ته وړاندې کېدلی شوی، او یا په اصطلاح باندې پاکستان پر خلاف باندې د یو برنده کار دی یا چاقو په صفت باندې دغه څخه کار اخیستلی شوی. ولې خو د دې نه داخلي ظرفیتونو ته اجازه ورکړله چې د دې غږ مؤثر واوسېږي. هغه داخلي ظرفیتونه چې په دې حصه کې عکس العمل ملي عکس العمل ښودلی وای، هغه ظرفیتونه دوی سر پر سر ټکول، یعنې په اصطلاح باندې هغوی خپله باندې له نړیوال دغه څخه لوډ سپیکر څخه دغه اوسېبلي، د هغه په مقابل کې ګونګي وو، د دوی په وجه باندې، د دوی د فشارونو په وجه باندې. او په دغه کې میډیا وه، په میډیا کې هم فقط صرف دوی هغسې اقدامات کول چې هغه یک طرفه اقدامات وو، او دا نړۍ اګنور وه د هغه اقداماتو په دغه کې، هغه غږونه چې دوی پورته کول د هغو غږونو په مقابل کې دنیا اګنور وه، او دغه اګنور حالت یا دغه کون حالت چې زموږ غږ نه اورېدل کېږي، دا اوس هم دغه کېږي. دا فقط دغه لامل یې دا دی چې دوی په داخلي استبداد اخته دي، په داخل کې د دوی مکتبونه بند دي، د دوی په اصطلاح باندې تعامل بند دی له ملت سره، عملا د افغانستان له خلکو سره په غیر دغه تعامل کې دي. چې ګورې کابینه یې داسې لوی پټکي و، لوی دغه کېږي چټیات له دغه کېږي رابادوي په میډیا کې چې نه ملت اعتنا ورته کوي او نه نړۍ حیرانه ورته ګوري چې دا څنګه دغه دي. نو دغه حالت دی چې د پاکستان په مقابل کې د افغانستان دغه په اصطلاح باندې روا او جایز موقف کمزوری کړی ده، او د دې یو لامل دوی هم دی، او پاکستان غواړي هم دغه حالت. پاکستان په دې ټول جنګ کې د دې یو مشر هم ټارګټ کړی نه دی، ځکه د دې دغه لپاره مرغوب کسان دي، د ډېر دغه یعنې دلچسپې څېرې دي د هغوی لپاره. افغانستان یې منځوي کړی ده، افغانستان یې د دیوال شاته درولی ده، او د افغانستان غږ څوک نه اوري. افغانستان په یو توره جزیره کې راګرده او فقط دروازوان پاکستان ده، او په دروازه کې ورته ولاړ ده، دروازې یې تړلې دي. داخل کې که هر څومره چغې وي، که هر څومره سورې وي، هر څومره ناورین وي یا جهنم وي، د دې جهنم د نندارو څخه خوند په خپله پاکستان خوند اخلي. نو زه فکر کوم چې یو عاجل یو دغسې دغه ته ضرورت شته چې افغانستان په خپله باندې د افغانستان ملي اجماع یو راپورته کړي. که یو لږ څه کمزورې اجماع هم وي، زه فکر کوم چې په دې وخت کې د افغانستان ضرورت زه په همده پوښتنه کوم قانع صاحب چې د دغه اجماع دپاره همدغه سیاسون چې پرې خبرې کوو دوی هم ډېر نه دي توانېدلي چې داسې یو هغه رامنځته کړي. که دا اوس تاسې وګورئ احساس کېږي چې ډېر سر تقابل د جمهوریت د وروستیو ورځو د واکمنو د ښاغلي کرزي صاحب یا د کرزي صاحب د ټیم سره موجود دی. وخت نا وخت د دوی ناندرۍ موږ پر خواله رسنۍ هم ګورو.
یا مثلا شاید جمعیت ګوند کسان بیا د حکمتیار صاحب په باب باندې حکمتیار صاحب د جمعیت په باب باندې بیا دومره توند دریځ ولري چې بیا طالبانو ته ترجیح ورکړي. یعنی موږ هیڅ نه کړله چې یوه اجماع د دغه شخصیتونو چې تاسې یې معاصریت فوق العاده بولئ د دوی ترمنځ موجود وي. اجماع په دې معنا نه ده چې دوی د مشترکې ولا ناستې زه ولري، فکر ولا کوم حداقل چې موضوع وي. اجماع خو به اجماع به موجوده وي، خو له بلې لارې څخه زه فکر کوم چې پاکستان دغه د شمالي ټلوالې ځینې کسان چې په دې دغه سوشل میډیا کې دي، که تاسو د دې دغه وګورئ، دا چیغې سیمې اوس له سوشل میډیا راپورته کېږي، دا ډېر واړه خلک دي او دوی غواړي قصدا د افغانستان مسأله ملي کړي او یا په اصطلاح باندې د دغه قومي کړي. هره خبره چې کوي که د چا یو څوک په داخل د افغانستان کې په تبه باندې مړ شي، دوی فکر کوي چې دا ما افغان نیستیم، په جنازه باندې دا نارې وایي. دغسې عناصر د دوی بله چاره نه لري او دا بدبختي دا ده چې موږ په تېر شل کلن جمهوریت کې دا خلک له قومي ډېرو ناوړه قومي ادرسونو څخه چاغ کړل او دوی یو مافیایي دغه اعتیاد پیدا کړی ده د مفتو خوړلو، د مفتو ترلاسه کولو، د دغسې قومي چغو باندې د یو تعامل لپاره چې هغه هم انفرادي تعامل وي چې دوی لپاره پیسې پیدا شي او چوکۍ پیدا شي. دغسې تجربه موږ په تېر شل کلن جمهوریت کې درلوده چې دا خلک چې قوم یې نه درلودی، موږ پر قومي ادرس باندې دسترخوان ورته هوار کړ، ښه هم ډک کړو، ښه هم دغه کړو، په عیاشیو په فحاشیو باندې ولړل سو. اوس بیا هماغه خوبونه ویني چې یاره موږ به بیا له دغه قومي ادرس څخه، خو ولې له دې وروسته د افغانستان خلک د ملي شعور د خلکو ته د قومي امتیازاتو ورکولو دغه بالکل قومونو ته باید امتیاز نشي چې بالکل دغه ورکړی شي، واک ورکړی شي، خو د دغسې عناصرو له لارې نه. دا قومونه په افغانستان د قومونو ملک دی، د افغانستان د قومونو هیواد دی او قومونه د افغانستان مالکي باید په صحنه کې نه وي. زه فکر کوم چې افغانستان په صحنه کې نشته، د ملت په صحنه کې نشته، لیکن دغسې عناصر چې هغوی له بلې لارې څخه په دغسې صرف نظر له هغه عناصرو چې کوچني خب ګورئ، بکنه فکر کوئ چې د لویو محورونو ترمنځ یوه موضوعي یا حداقل د موضوعاتو په سر یوه اجماع موجوده ده؟ بالکل موجوده ده، بالکل موجوده ده. زه چې د استاد سیاب خبرې اورم، زه چې د حکمتیار خبرې اورم، زه چې د کرزي صاحب ځینې دریځونه اورم، زه چې د ډاکټر صاحب بلا نورو خبرو ته غوږ کېږم. اجماع موجوده ده. دوی غواړي په هیڅ وجه باندې بیا افغانستان هرج و مرج ته ولاړ نشي، افغانستان بیا د جګړې خواته ولاړ نشي، په داخل د افغانستان کې د افغانستان ملت په خپله باندې په دې وټودېږي چې یوه اجماع رامنځته کړي او اجماع د افغانستان د حیثیت د بهترۍ لپاره یو اقدام وکوي او هغه اقدامات یو ملي تایید ترلاسه کړي، ملي ملاتړ ترلاسه کړي. دغسې څه زه فعلا په اوسنۍ دغه کې محسوسوم. یعنې دا بالکل د دې سره دا ظرفیت او پوټنشل هم شته او افغانستان خلک هم همدا شی غواړي. افغانستان خلک بیا نه غواړي چې جګړې ته ولاړ شي، افغانستان خلک بیا نه غواړي چې داخلي مداخلې ته اجازه خارجي مداخلې ته اجازه ورکړي. دغه دغو باندې د افغانستان خلک متفق دي چې دوی نه غواړي چې بیا جګړې ته ولاړ شي او د بیا غواړي چې بهرنۍ مداخلې ته دعوت ورکړی شي. دغه دوه فاکټوره دي چې د افغانستان ټول ملت ورباندې متفق دی او دا اتفاق لري. او د طالبانو په باب به وغږیږو چې اوس هغوی به څومره دې ته ارزښت ورکړي. کله کله هغوی هم لکه موږ معمولا دا خبره کوو چې 3-4 کاله لومړي هغوی په د سیاسي عرف له مخې هغه یو غرور نه وي چې د واک تر لاسه کولو وروسته نو یو حاکمې ډلې سره موجود وي، هغه دوی سره فوق العاده اوچت و. ولې د وخت په تېرېدو سره د پاکستان بریدونه او ځینې نورو ناخواله دا ثابته کړه چې هېڅ هم په انحصار مخته نه ځي او هېڅ هم پرېږده نه کېږي چې سړی متکبر واوسي او فکر وکړي چې هر څه یې په وس پوره دي. آیا وروستي فشارونه او حالتونه به طالبان دې ته مجبوره یا دې ته متوجه کړي چې مراجعه وکړي دغسې ادرسونو ته؟ زه فکر کوم چې په د طالبانو په صفوفو کې دا شعور شته، دا عقلانیت شته او دا عقلانیت ورسره موجود دی. فقط یوه وړه حلقه کندهار کې د یو څو شیخانو حلقه ده چې هغه هم شاید چې خارجي استخباراتي لینک ولري. دوی غواړي چې د ملي اجماع لپاره هر چانس هر فرصت خنثی کړي. د دوی راغلي د همدې لپاره دي. زه فکر کوم په دې کې د پاکستان استخبارات ډېر قوي رول لري.
هر کله هم چې افغانستان با حیثیته کیږي د دې د بې حیثیتۍ لپاره یو داسې فرمان له کندهاره راځي چې بیا هر څه بیرته صفر ته ورسي او دغه حلقه تقریبا اوس په طالبانو کې یو پیژندل شوې حلقه ده. زه فکر نه کوم چې دغه امیر المؤمنین که اوس سبا هم آزاد انتخابي فرصت پیدا سي په طالبانو کې په سلو کې د 2% هم دغه امیر المؤمنین چې دا یاره یو معقول سړی ده. زه خپل پرایم نه ده راغلی، هغه د دیني اړخه چې ورته وګورو د بیعت لخوا هم نه ده راغلی. په کوټه کې دغه مولوي اختر محمد منصور په یو حادثه کې له منځه ولاړ سي، یو ناڅاپه دغسې یو ناشناخته نوم رامنځته سو چې نه چا لیدلی و نه چا ورسره کتلي و. ګلز د امیر المؤمنین د کابل کې ول دې سره بیعت وسو، کومه دغسې جرګه چې کابل کې هم دې دغه کړې وه په هغه کې خپله باندې ملا هیبت الله ونه لیدل سو. په هر لحاظ باندې موږ دا حکم کولی سو چې دا یو استخباراتي دغه و. نو زه فکر کوم چې خپله طالبان هم له حوادثو څخه هر څه زده کړي. نو دا زده کړه به یې څه وخت نتیجه ورکړي؟ یعنې مطلب دا ده چې دا توانایي او امید دا امید ورته شته او دا توانایي یوازینۍ خبره دا ده چې دغه د امرین ادرس چې ده که نه، که چېرته واقعا طالبان په دې باندې توانیږي چې دوی یو اسلامي تحریک وي، دوی یو ایډیولوژیک تحریک وي، د فقه له مخې څخه، د شریعت له رویې څخه، د افغاني ګټو له رویې څخه دغه ادرس معلول دی، دغه ادرس په اصطلاح باندې معیوب دی. دغه ادرس نه پښې لري، نه سترګې لري، نه شعور لري، نه عقل لري، نه پر دین باندې ولاړ دی او نه د دین پر اساس باندې مخ ته ځي، نه د فقه پر اساس مخ ته ځي، نه د شریعت په اساس باندې په مخ ځي. فقط یوه استخباراتي اجنډا عملي کوي چې افغانستان بې حیثیته کوي، د افغانستان اسلامي حیثیت دغه کې راټیټ کړي. بل څه دغه نشته. زه فکر کوم چې دا به طالبان هم اوس پوهېږي په دې باندې چې باید دغسې یو حالت ته موږ ولاړ سو چې هغه د شرع تقاضا ده، هغه د دین تقاضا ده، هغه د ملت د وحدت تقاضا ده، هغه د ملت د حیثیت تقاضا ده او دا ملت باید راپورته شي. او ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی خاني کور ودان چې وخت او فرصت مو راکړ. قدرمنو لیدونکو له بعده مرغه د موږ بل میلمه هم د تخنیکي ستونزې کبله وصل نه شو. په هر حال قانع صاحب څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د افغانستان د سیاسي مشرانو او رهبرانو کوم چې نومونه یې په دې شپو ورځو کې ډېر زیات یادېږي، د هغوی رول د طالبانو په سم سوقولو یا اصلاح کې او یا د وضعیت په مدیریت کې څومره دی، که د ښاغلي کرزي نه راپیلو یا د ښاغلي غني، ډاکټر صاحب عبدالله، ښاغلی حکمتیار، ښاغلی سیاف، دغسې نومونه ډېر زیات یادېږي. ولې ځینې یې په کابل کې پاتې و، ځینې یې بهر، ځینې حتی د همکارۍ وړاندیز وکړ چې که د اصلاح لوري ته ولاړ سو. ولې طالبانو اعتنا نه ده کړې؟ اکثره دا باور لري هلته او یا ځینې له بهر څخه طالبان ته دا مشوره ورکوي چې دا څیرې خپل رول نه لري او دوی ته د مراجعه نه کیږي. ځینې بیا دا باور لري چې نه، دا یو ظرفیت دی او دا کولی شي هم په نړیوال سټیج کې او هم د هیواد دننه د یو سیاسي اجماع په رامنځته کېدو کې مثبت رول ولري. تر اوسه پورې د دوی څخه ګټه اخیستنه نه ده سوې. دوی خپل دریځونه لري، کله کله محتاطانه او کله کله هم ډېر توند دریځونه. ولې د دوی رول هغسې چې ښایي هغسې نه دی ترلاسه شوی. اول ته د دوی په سیاسي ماحول کې رول تقریبا صفر ته اوس مهال تقرب کوي. دا چې دغه سیاسون څخه ولې استفاده نه کیږي، استفاده وشي او که ونه شي، په دې هکله ښاغلي قانع بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله عمل.